بسم الله الرحمن الرحیم. زما د یوټیوب چینل ګرانو او خوږو کتونکو په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاستئ او د صحت جامې به پر تن لرئ. زما خوږو ملګرو، دا د یو ځل بیا له ذهین ټي وي یوټیوب چینل نه د تاسو سره حاضر شوی یم او غواړم تاسو ته په دې ویډیو کې یو ښایسته خوندوره طریقه دروښیم چې څنګه کولی شو چې له محدوده انټرنیټ لکه فرض مثال یوازې د فیسبوک دپاره وي، فیسبوک واتساپ دپاره وي، نو هغه موږ څنګه فری انټرنیټ ته واړو او ډېر استفاده ترې وکړو. دا چې افغانستان کې انټرنیټ ډېر زیات قیمته دی او موږ ستاسو غریب یاستو، نو د دې خاطره چې د فیسبوک لپاره کوم انټرنیټ وي هغه ارزانه وي. لکه فرض مثال په افغان بیسیم کې چې دی په 9 افغانۍ 2 GB ورکوي. همداشان چې دی په اتصالات کې 15 افغانۍ باندې 15 MB ورکوي او په 10 افغانۍ باندې 1.5 MB ورکوي. نو همداشان نور کوم روشن او MTN اړوند کوم معلومات نه لرم، خو MTN کې هم په 50 افغانۍ باندې بیا 480 MB ورکوي، خو نیمایي بیا فیسبوک وي، نیمایي انټرنیټ وي. نو څنګه کولی شو چې دغه انټرنیټ مونږ د هر څه لپاره استعمال کړو؟ یوازې د فیسبوک لپاره وي، خو مونږ باید څنګه وکولی شو چې یوټیوب لپاره استعمال کړو؟ نو دا تاسو ته په دې ویډیو کې درښایم. زما خوږو ملګرو، ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو څخه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تاسو سره به زموږ د انټرنیټ په اړه همداشان نورې خوندورې ویډیوګانې شریکوو. نو راځو ویډیو شروع کوو. تاسو به لومړی زه موبایل خپل چیک کوم تاسو ته چې زه خپل فول انټرنیټ نه لرم. زه ډیټا خلاصوم او ګورم ما سره فری مکمل انټرنیټ نشته، یوازې فیسبوک ته کار کوي. زه چیک کوم چې فیسبوک تاسو ته وښایم. نو تاسو کتلی چې ما سره MS راوړي، پاس ګورئ او انټرنیټ کار کوي. دا ویډیو هم پلی کوي، خو یوازې فیسبوک کې کار کوي او په مکمل انټرنیټ هم چې کوم اوس ګورم یوټیوب ګورم چې آیا یوټیوب کې ماته دا انټرنیټ کار کوي او که نه کوي. زه یو ځل دا ختموم، وختي ما خلاص کړی و او بیا یې سر نه خلاصوم یوټیوب اپلیکیشن او ګورم چې ماته کار کوي او که نه کوي. نو زما خوږو ملګرو، تاسو ګورئ دا ماته هېڅ کار نه کوي، ځکه چې دا زما انټرنیټ یوازې د فیسبوک لپاره دی او واتساپ لپاره دی. نو دلته تاسو ګورئ دا نه خلاصوي راته. نو څنګه کولی شو چې د محدوده لکه د فیسبوک باندې نه په مکمل فری انټرنیټ یوټیوب هم وګورو، مکمل فری انټرنیټ استفاده وکړو؟ نو تاسو به راشئ، همدا ځای په دلته پرېږدم او تاسو به راشئ او HTTP انجکټور دغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. صحیح ده؟ دا مو چې کله را ډاونلوډ کړو، نو دلته یو فایل دی. زه به تاسو ته فایل په فایل لینک په ډسکرپشن کې واچوم او هغه ځای به تاسو ډاونلوډ کړئ او کولی شئ چې زما واتساپ نمبر ته هم میسیج کړئ، هغه ځای نه هم زه تاسو ته کولی شم چې ولیږم. نو زه به دا فایل یو ځل امپورټ کړم او ورته واچوم. دغه فایل دی، تاسو ګورئ دا یې نوم دی. دا مو چې کله واچو دلته، نو دلته ایډ شو. دلته به تاسو نور هېڅ کار نه کوئ، یوازې به سټارټ بټن ووهئ. کله چې مو سټارټ ووهله بټن ووهله، هلته به لوګ بټن ووهئ او لږ به انتظار شئ تر څو وصل شي. زه ویډیو لږ سکپ کوم تر څو زر وصل شي، تاسو وخت ضایع نه شي او ویډیو هم اوږده نه شي. نو زما خوږو ملګرو، د کنیکټینګ کې دی، تر څو کنیکټ شي. نو خوږو ملګرو، دا د فایل کنیکټ شو. اوس ګورم چې زما سره یوټیوب کار کوي او که نه کوي. هماغه ځای ګورم، هماغه صفحه تاسو ګورئ. دلته زه دا بیرته خلاصوم او ګورم چې ما سره یوټیوب کار کوي او که نه کوي.
لږ به ورته انتظار شو. هلته زه داسې ځای کې وم چې کوټه کې وم، سیګنل کار نه کوه دومره تیز. نو تاسو ګورئ دا د یوټیوب صفحه یې ماته خلاصه کړله. تاسو کتلی شئ ښه صحیح کار کوي او مکمل ډېر زبردسته کار کوي یوټیوب دا دی. تاسو پرې کمال انټرنیټ استفاده کولی شئ. نو دا ډېره خوندوره ښایسته طریقه ده او